وفادار حضرت ابراهیم د خدای پاک دوست. څنګه چې وخت تیرېده نو ډیرو خلکو د هغه شکلونو عبادت کولو کم چې د لرګي او کانو نه جوړ شوي وو چې ورته بوتان هم وایي. هغوی دا سوچ کولو چې دا بوتان خدایان دي او دوی زمونږ دعاګانې اوري او زمونږ مدد کوي. دې خلکو د رښتیني خدای پاک نه غوښتنه نه کوله او نه هغوی د خدای پاک د مرضۍ نه خبر وو او هغوی ډېر بد کارونه کول. خو خدای پاک د اور په ښار کې یو مختلف قسم سړی ولیده. دې سړي حضرت ابراهیم خدای پاک ته دعا وکړه که د هغه نه ګیر چاپېره خراب خلک وو، خو بیا هم هغه همیشه دا کوشش کو چې د خدای مرضي وکړي. نو خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې دا ځای پرېږده، د خپل پلار کور پرېږده او هغه ځای ته لاړ شه کوم چې زه تا ته ښایم او زه به تاله برکت درکم او د نورو دپاره به دې هم د برکت سبب وګرځوم. حضرت ابراهیم د خدای پاک فرمابرداري وکړه باوجود د دې چې هغه نه پوهېده. حضرت ابراهیم خپله کورنۍ خیمې د ګډو رمه او څاروي ځان سره روان کړل او اور یې پرېښوده. هغوی دریابونه سر کړل او په غرونو تر هغه وخته پورې وختل تر څو چې ملک کنعان ته ورسېدل. دا هغه ځمکه وه چې خدای پاک حضرت ابراهیم ته ښودلې وه. هغوی په هغه زرخیزه ځمکه کې په خیمو کې اوسېدل. بیا خدای پاک حضرت ابراهیم ته راغی او ورته یې وفرمایل چې زه به دا ځمکه ستا بچو او د هغوی بچو ته ورکم او دا به د همیشه دپاره د هغوی وي. بیا حضرت ابراهیم یو د قربانۍ ځای جوړ کړ او خدای پاک ته قرباني وکړه. هغه د خدای پاک عبادت وکړ ځکه چې هغه خدای پاک سره مینه کوله، د هغه خدمت یې کولو او د خدای پاک په وعدو یې یقین و. یوه شپه خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل که ته دا ستوري شمارلی شې نو ویې شماره او ستا اولاد به هم داسې وي. نو د حضرت ابراهیم بچی نو، خو بیا هم د حضرت ابراهیم په دې یقین و چې خدای پاک په هغه نه ډېر لوی نسل ورکړي. بیا خدای پاک د هغه نوم د حضرت ابراهیم نه بدل کړ او حضرت ابراهیم یې پې کېښوده او خدای پاک وعده وکړه چې هغه به حضرت ابراهیم او د هغه ښځې بیبي ساره له زوی، خلک او ځمکه ورکړي. حضرت ابراهیم وعده وکړه چې هغه به په وفادارۍ او ایماندارۍ سره د خدای پاک خدمت کوي. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: چا حضرت ابراهیم ته وویل چې خپل کور پرېږده او بل چېرته لاړ شه؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: آیا حضرت ابراهیم د خدای پاک سره مینه کوله؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم. یو شپه خدای پاک حضرت ابراهیم ته د څه شمارلو دپاره وویل. ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا مونږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ